پلار دې څه شو؟ هغه یې مړ کړ. دونه ظالمانه دی په کوټې کې 9 سالې خورزې ښخ کړی و. سلام د میاخیل خیریه بنسټ درنو اوریدونکو، خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. درنو دوستانو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر دردونه او ډېر غمونه یې لیدلي. دغو کوچنیو ماشومانو خپل پلار له لاسه ورکړی. د دوی پلار سپین ږیری و، زرنج یې چلاو. غله راځي او له دوی څخه دغه بابا له ځان سره ولي. زرنج ترې اخلي، اول ته په شهادت رسوي، په چاقوګانو یې وهي او ژوند ترې اخلي. بیا نو په یو کوټه کې دی ښخوي او په هماغه کوټه کې په ده باندې خاورې اړول کېږي. هغه غله په دغه کور کې کرایه اوسېدل، هغه کور څخه ځي. 9 سالې ورځې وروسته د کور مالک راځي او ګوري چې کوټه کې قبر غوندې جوړ شوی. پولیسو ته احوال ورکوي او پولیس راځي دغه بابا له دغې خاورې څخه راوباسي، له دغه کوټې څخه یې راوباسي د ده مړه جسده. دغه کوچني ماشومان 9 سالې ورځې وروسته خبرېږي چې بابا مې مړ ده، خو بیا هم لیدنې نه کوي، ځکه 9 سالې ورځې چې یو سپین ږیری بابا مړه کېږي او په خاورو کې لاندې پروت وي، نو هغه به چېرته د لیدو پاتې شي. نن دا ماشومان بې پلاره دي، د یو زرنج په خاطر، د هغه زرنج په خاطر چې د دې زوی لپاره به یې په سپینه ږیره رزق وګاټه. هغه د رزق وسیله هم غله ترې اخلي او بیا په دومره بېرحمانه توګه په شهادت رسوي. درنو دوستانو، دا کورنۍ ډېر زیات مشکلات لري، ډېر زیاتې ستونزې لري، اقتصادي مشکلات، ځکه رحمان د کورنۍ سرپرست ده. رحمان به په دې لاسونو څنګه مزدوري وکړي؟ 6 کاله 7 کاله که ډېر 8 کاله عمر. محمودالله به په دې وړوکي وجود خپلو خویندو او خپلې مور ته به څه مزدوري وکړي؟ دوستانو، مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. د دوی له خولې هم دغه ستونزې واورئ چې دوی کومې ستونزې لري. که بیا نو کوم ملګري غوښتل چې همکاري وکړي، د میاخیل خیریه بنسټ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د واټساپ شمېره هم ده، همدارنګه د اړیکې شمېره هم ده. که هر څوک دغې کورنۍ سره بیا مرسته کول غواړي، او دا وعده درکول کېږي چې ستاسې په مرستو کې به انشاءالله تعالی 1 روپۍ خیانت هم نه کېږي او دغې کورنۍ ته به ستاسې مرستې په شفاف ډول را رسېږي او بېرته به یې تاسې ته حسابي درکول کېږي. راځئ د دغې کورنۍ مشکلات، ستونزې د دوی له خولې خپله واورئ. پرون غرمه ما د 10 روپۍ پاپړ راوړي، روانانو ته مې اچولي دي، ډوډۍ ورسره تېره کړې. او دغسې مشکلات دي چې هر شي ته حیران یو. دې ګرمي کې ناست یو، پاکۍ نه لرو، سولر نه لرو، شیشه نه لرو، بل شی نه لرو، حیران یو. په دې هلکانو به زه څه شی وکړم؟ دا یو پټ هلکان دي، دا خو د کاروبار نه دي. دوی به ما ته څه وګټي؟ د دې نفقې ته زه حیرانه یم، د دې جامې ته زه حیرانه یم. دا والي کوچنیان و، دې باندې به زه څه وکړم؟ دوی به په څه رقم وګټي، ما ته به یې راکړه. مشکلات د مازغ ډېر دي ورونو، او حالات هم ډېر خراب ده، وضعیت ډېر خراب ده. تاسو نه غواړو چې موږ سره کومک وکوئ. یو الله ته میله ده، نور خو څوک نه لرو، هېڅ څوک هم نه لرو. بله ورځ رومیان ته تلم، سبۍ تلم، مازدیګر راغلم، ټولې 13 پیره 13 مې ته راوړلې. 6 پاپړ هم 6 8 پاپړ هم پرې راوړل، هماغه غرمې ډوډۍ کې وخوړه خلاص. نور هېڅ شی هم نشته. ګاونډیان چې راوړي خوري که نه، د خدای هیلې ته ناست دي.
درنو دوستانو تاسې کیسه هم واورېده او د دوی مشکلات هم تاسې واورېدل. په رښتیا هم دلته صرف یو چوپال، نه سولر شته نه بیټرۍ شته. دا اوړی به څنګه تېرېږي؟ ډېرې خبرې دي، ډېر ستونزې او ډېر مشکلات دي. په هر مشکل چې غږېږي ډېر وخت نیسي. که هر ملګری غواړي چې د دغو یتیمانو لاسنیوی وکړي، دغو یتیمانو سره کومک وکړي، د میخیل خیري بنسټ د ټلیفون شمېرې او د واتساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، زموږ سره په اړیکه کې شئ. ډېره مننه. کور مو ودان.